اوسيدونکى تنخواه درکوي که څنګه؟ سلام علیکم جوړه بخیر خیر ته زه خیر ده خیر ولا وبخه څال د پارک دې سال ده وشپې ډېر راوشتي دلته به خلکو یو نیم زر شپې راوشتي بیا نور ویلې هم تلاشي پرې کوي خو بیا خلکو ویلې نه هغه شپې تلې مفته دي نور څال د ښه یې زه ولا پرون راغلم دلته دا یاران دي دا هلته په دې کوټه کې دا د بغلان دي دغه د مزان کې والله که خبر خو بې شکه دي والله بې شکه دي دغه شی چې پرېږدي مونږ خوشحالېږو والله چې حاجي عبدالله باره کې یو نظر ورکړه ډېره مهرباني ډېر خوشحاله دي چې تاسې په کرارې ښیي لکه موږ چې حاجي عبدالله باره کې یو خبره وکړه تاسو کابینه دې څنګه کړه کابینه چیرې دي ښځې د کابینې خلکو ارګ باندې دي ننوتلي دي چې ویلی شي سره ویلی شي دم دې تېخ کې هم یو بیا به ویلی شي خبرو سره وکړه سر مشکل ښه داسې ښه یاست چې ښه داسې ښه یې نو څه وایي والله زه وخت نه لرم ورور دغه د ناجوړو په شنه بیز راغلم ولا مشکلات خو ان ولا وکیل داسې دښمني را سره دی او داسې دښمني ده چې زه پرون د ما ورونو ته سړي په شنه بیز له سقایي راغله ډېره سخته دعوه یې وه ولا ډېره مو دا ګوره دا خلک ګوره زړه مې له وینو را ډک ده زه ناست وم یو پنځه ملټه مالې دا خو جنګ کوي سره وایي خو دا سړي ډېر په درناله چې و په دې کې ښځې مې زه خدای زه ترې راغلی اوس مې دا زړه مې همداسې یو خدای خبر ده چې دا سره وهلي نه وي غاښونه یې نه وي سره مات کوي او دستوري خلکیان دا د موسیې د سقاوي دا نري ګوتې دي ښځې هم راکړي دغه چې خدای راته شرمولي دي دا د موسیې ولسوالۍ پورې دا خلک راته خدای غلا کوي چاپه والله زه بیا ګاجي نجیب په مرکز کې دفتر کې مې شپه وه دلته یې کامې خلکو دې غوندې ښځې کوسخې نه دي خلک دا تیار کې هم پرې نه دی د دې کامې خو دې ښځې هغه کوسلله وکالته سره غی د دې کامې خو هغه مور غی چې بله یې دنه جلال آبادي کې متحسن لارې ته څه د کوڅه نقل نه ده پر پدره مردانه الله ستاریا کامې په ښځه یې نه باسم لاله وکیله سره دې مرتګاو بچی دا کونړ ښځه د مرتاقین ما چې دلته راغلی تا د ښځې له کوڅه مرتاقین وباسم تا د ښځې له کوڅه یې لاله وکیله سره ورته وباسم زه به نو څه وکړم حاجي نظیر نه دلته د کامې دي چې دې و که چا وضعیت مې لیدلی او جلال آبادي کې ښځه یې لوڅه خونه ولاړه ده تا د مور په کوڅه یې لاله جلال آباد ته زه راومنډم ورته دا غواړي تا پوس د ښځې د اثر جلال آبادي غوي په دې رقم د کوڅې زنې زو تا د وکیل ښځه غوي لاله عسکره سره د دمې زو انقلاب راولې ظلم کوي تا مور لاله دې وضعیت نامو سره غوي ګوره با خبر ډېر مردګاو ګوند ده دا خوجاړي دي دا ځینې مردار شینواري دي دا مردار خلک دي دا وکیلان یې مخکې دي د دې مردګاوانو چې پرې خراب هم نه کېږي والله د ما زړه کې باسو د کوڅې ښځه دا یم دا غوسه مې ورته وکړه دا به داسې کوو چې د دې په مور غین منډم توپک چې راخلو دې کونې ته یې څاپېړه لغته ورکوو که کونه ورته یې کار شی کوي ورته دا مردګاوي به په افغانستان کې نوره نه ظلم شته نه دی ښځه هین منډو ښځه ګوره د دې څه وظیفه ده دا یې وظیفه ده چې ښځې کوڅې درته لوڅ کړی او په لوی میدان کې درولئ په دې دی وکیل ده په بل رقم خو دی نشي وکیل کېدی چې ښځې کوڅ وکړي دلته ستا که نه دا د کامې ډېر مردار خلک وو دار کې راوست نور سیدانان هم دي د ښځه د اثر مشرکوال غیم تا ښځه د اوالي غیم ما جلال آباد سره د کوڅې څومره شیطان بچی ده تا مور د هندوستاني ورته هغوی د کامې والا دې څومره ظلم کوي څومره وهل کوي او که د کوڅې زنې زوی ورته ګلمجلي کوي نه در باندې کوو که د ډلې بچی دی دغه د کونه وڅه کوي د کوڅې زوی ته را ټوپک امر کوي سرباری ټوپک امر کوي والله وکیله زه نه وایم ګوره ګوره خوشې مې درد راځي ګوره ودرېږه ته ښه غوږ ونیسه دا په درناله ته کې که ورته به هم نه شکایت کوي نشه کوئ بچی نشه کوئ ورته موږ سره پېښوري هم غږېدلي په ټول پېښور غږېدلي چې موږ ته به ازادي پرېږدي ته به والله بله ته اوس دا شینواري قومونه څه یو جاسوس ومومنده تا د مومندانو په ښځه کې ووایم داسې شیطاني مه کوه ښځه دې څه درولې غوسه مې ورته ډېره درته راځي خدای مرداره وجي ورته وبخه د عبدالله سړی خپل کیسه کوي عبدالله دې چا ښځه ده عبدالله دې چا ښځه
عبدالله سره وایي عبدالله هم خیر خبره مې مرده اورې خبرې ولې خبرې اورې هیڅ نه کوم صحبت بندش کو بندش کو مش سقوط نکنیم امانی جلال آباد بسیار خراب زن هزار کوس کنیم که وکیلای زن هزار کوس کنیم که همین مرتقاواز بسیار کوس کات مردم آمد برادر همین زنای تو کوس همین زنای تو کلی کیش ولا سر ما سر کوچی زنی تو کوس کنیم که کشتنم مالا میانیم کدا یعنی میکنیم بسیار مرتقا مردم است چی میکنه زن هزار کوس کنیم کتی کانیش زن هزار کتی وکالتش کوس کنیم زن هزار مرتقا و کوس کنیم زنی تو خود کوسش لوچ کدا مردم خراب میکنم یک مانو میکنه تو باش آمی مردم تو بان من کتیش کار میکنیم رمضان داره کسی را داره حاجی صاحب بسیار خوب گپ زدی اشرف غنی حاجی صاحب خوب آدم است دیگه خوب است آدم است آمی کاری لوچاکاو پوده مردگاوا او پدر نالتا آمی زنش کوس میکنیم که تو وکالت که صدارت زنش کوس میکنیم چی میگی ما مجاهد است که میپانیم این مردم آمده این مردم میزنه توپنگ گرفتار جاسوس پاکستانی جاسوس میکنه زنان پورا خراب میکنه زن هزار کوس کنیم که کاری قربان چه مولا کاری ما بسیار سخت است ما یک بار میریم به خانه که حال چطور است دین روز که میآمدیم در خانه ما چاپا آمده بودم و برادرای ما را نزده باشد دندانه که میتونه کده باشد زن امی بابو کرسنگی چه کس میکنیم که دیگی نیست مرتقا و پدر نالا چینجا آمدی استاد دفترات خودت بگو که زن امی را کس کنیم زنا بری ما داده دین روز ما بچه خاص آمدیم مالی میرم و پرسانش میکنیم که چال است لوګرم کتی ما مردگایی میده امی آبازکایی تو مردگایی کتی ما میکنه امی موسیوالا امی زینی آبازکه که زنی شکلی گوش کس میده زنی کتی اسلامی که چه میگم امی مردم چطور میه بری ما توپن بگی بری ما ایتور بکو بری ما زنی شما را کس میکنیم توپن کجا شد خیر است که جنگ آمد بیا ای گپ نیست او امی پنشهر که میگی ماره گناه نیست کچما که پنشهر خوب وقت تیر کده به خدا که کتی اشرف غنی تیر کده باشه کچما یه طور وقت تیر کده باشه برو بگو نه پنشهری نه دام نه امی توی میگی ایچ کدا مانا این یه وقالت مانا نکنه او اوانی باز گپ نزنیم که جنگ امی پاکستان हमारा नमेमाना आनी मुर्दागांव मर्दम आनी जलालाबाद हमारा नमेमाना ये परिमा कुरान नगरिया परिमा रा सफान को हमारे की के बार सदा दुनिया जारा कोस पनम एक की बार सरे नदारे पली की जाना गोरा बिरादर زنی شکتی کماندانی کس کنیم زنی کماندانا کس کو دیگه گوش کو مردم خراب کرد زنی کماندان نیشه ایتور کارش و برادر الله مرا همی مردگاوا کلی هست همی پاکستانیا خود تو بگو دمی دفترایش دمی رایش زنی شب دیگه زناش پردی خزی دی ورور آلتا نیگه ولاری دی پتوفترو که ننوستیلی درگرد دیگه هم دا پاکستانی آقا همون پمانگا چه آقا حکومت هم تا پمانگا راولی زنگا پما کماندان ولا چه امور تو راجع کس راکی تا پما کماندان چه دکتر صاحب عبدالله دای پاسو هم جا بزنن دکتر صاحب عبدالله امراش پشتو جا بزنن خیر است پرسیم بکو زنی ازیاره کس کنه پرسیم بکو امون پغمانی تا امو پغمانیا امو زن را خراب نکده بود که خانچهش 5 دانه سرش مردار کرد دیش خوبش کرد زنی ازیاره کس کنیم که بدماشی زنی مو بدماش کس کنیم آلی پاکستانیا یا مشرکی والا امیتون مردگالی خائنی را پیدا کرده برادر توپنگ گرفته مردم خراب میکنه زنی شو وکالت
زن خو که است کس که است برگردن از برادر نمیکنیم ویتور نمیکنیم مثل سگ پنچیری سگ مشرکوال واری که زدن میکنه کسی گیر میکنه که ما کشار میکنه و زنی از یاره کس کنیم ایچی مانا ای کلی کش مردگای هندوستان و پاکستان زنی تکتی هندوستانی تک کس کنیم کتی پاکستان بر ما خو کدام گناه نیست که شما را جنگ کدین اور امام سرش میں خراب میکنی مرم سرش مپذرخمان شامان میایا برای چی گپا هیچ نبیا امی هندوستانی خوب نیست امی کاما که است امی مردم کاما که است کلی که زنا بری نواشیدی په علاقه ده تو چی میگی ما خبر لگیم چی کوزه کی لگه خدا درد وکړي زه به درته بات شو په هر کې درته وغږېدم دا هم در سره به د پښتنو د مجاهدو دپاره درته وغږېدم زه حکومت ته متوبه نه لرم زور هم نه سره کې ولا کیمنو کله ولا کیمنون کابینه نشي ټاکلی ګڼې ښځه ګرځي لالالالا جلال آباد سره دا مزار خلک څنګه دي پرېږده فساد ته شتې راځي دلته د لوګر خلک ټول مخ په پاکستان مخه ده د میدان خلکو ټول مخه په پاکستان ده جانه د مخلوق مخه کته ده او د بنده تفسیره ده څه به وکړو ذات نه ملت خرابه ده والا والا ښه کابینه کوي خرابه ده هغه چا راوړه کنه کابینه ولې نه ټاکي هغه چا راوړه دا راته سره دی ښځه چې کوس ورنه کړي هغه وزارت نه کېږي دا خو مردګاوخاني دي ته نه پوهېږې دا جهاد ولې کېده ښځې دا ولې کېده دا دوستم ته دوستم هغه په لږ لږ کې ته برابر